کندهار ښاروالي د خپلو عایداتي سرچینو د پیاوړتیا او د ښاري پراختیا د دوام په موخه د ښار په 14مه ناحیه کې د بابا صاحب تر کوتل لاندې د یو باب پټرول پمپ د اساسي رغونې چارې پیل کړې. دلته یو څوک دی دعاګانې د مظلوم اخلي، هر سړی نوم اخلي. دغه مهمه پروژه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ښاروالي د مسؤلینو او د محل د استازو په حضور کې رسما پرانیستل شوه. چونکې د ښاروالۍ مسؤلین د ډېر وخت څخه په سعی او په تلاش کې وه چې د ښاروالۍ دپاره د عوایدو داسې سرچینې پیدا کړي او داسې منابع پیدا کړي چې هغه په واسطه موږ ډېر عواید ترلاسه کړو او ښاري خدمات لا نور هم وړاندې کړو او دا به د ښاروالۍ دپاره یو ښه عایداتي سرچینه وي چې په دې سره به ښاروالۍ وکولی شي چې ډېر خدمات وړاندې کړي. په دې پټرول پمپ کې به دفتر، مسجد شریف، 10 دکانونه، موټرشویي او نور اړین سهولتونه شامل وي چې په 20 میلیونه افغانۍ د 8 میاشتو په موده کې په اساسي ډول رغول کیږي. خپل ښاروالي چې کومه نقشه ورکړې ده او دوی خپل بیکیو یا خپل هغه د لیست مشخصات لري د هغه مطابق جوړیږي، هغه د انجینري نورم یا د سټنډرډ مطابق جوړیږي او په دوامداره شکل خپل ښاروالي خپل د انجینري ډپارټمنټ د دې نظارت کوي. هغې کې دا غمجن ملت لکه ماشوم اخلي، هر سړی نوم اخلي. ډېر خوشحال یو ښاروالۍ سره چې ډېر کار وکړو لرو چې ګرد اخته یي په خوارۍ مسلمانان ګره بیکاره دي سره چې ګرد اخته یي ډېر لرو جنې خوشحاله یو ښاروالۍ. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار ښاروالۍ په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راسي چې له لارې به د ښار د بیارغونې چارې چټکې سي، ښاري نظم به لا پیاوړي سي او ښاریانو ته به عصري، منظم او دوامداره خدمات برابر سي. زموږ روح